جنرال خوشحال سادات وایي د افغانستان له دفاع څخه غافل نه یو. د خپلواک ډاټ کام درنو لیدونکو السلام علیکم. ویډیو را سره تر پایه وګورئ او لایک کړئ. همداراز که تاسو تر دم غړي زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ملګرو سره مو شریک کړئ. د کورنیو چارو ارشد امنیتي معین جنرال خوشحال سادات وایي چې موږ د افغانستان له دفاع څخه غافل نه یو. نوموړی نن د افغانستان امریکایي پوهنتون ته تللی و چې هلته یې د مسؤلینو او استادانو سره خبرې کړې دي او د خپل 14 کلن نظامي ماموریت په اړه یې له هغوی سره تجربې هم شریکې کړې دي. جنرال خوشحال سادات په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي نن د افغانستان امریکایي پوهنتون ته بلل شوی وم. د محصلینو او استادانو سره مې د زړه خواله درلوده. زما د 14 کلن نظامي ماموریت په اړه مې خپلې تجربې ورسره شریکې کړې. د امریکایي پوهنتون له ادارې او د سیاسي علومو کلب څخه مننه چې دا فرصت یې برابر کړی و. هغه همداراز مخکې لیکي ومې ویل چې سږ د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو لپاره له لاسته راوړنو ډک و. موږ سږ لږ تلفات درلودل، ډیر اصلاحات مو راوستل او د یو خاص لرلید په اساس د کورنیو چارو وزارت چارې مخ ته وړو. جنرال خوشحال سادات وایي چې ځانګړي عملیات مو د تیر کال په پرتله 25 برابره زیات کړي او همدا علت دی چې سږ طالبانو او داعش شرمناکي ماتې وخوري. ښاغلی خوشحال سادات وایي چې د افغانستان له دفاع څخه غافل نه یو. سازماني جرمي شبکې مو له منځه وړي او د کوچنیو جرایمو د کچې د ټیټوالي لپاره څو اړخیزې مبارزې ته ضرورت دی. نوموړی په خپلو خبرو کې زیاتوي چې زه د افغانستان راتلونکي ته هیله مند یم او باور لرم چې افغانستان شاته نه ځي.